په کراچۍ کې د نرخزیانو فیسټیول په نوم خپله یو ورځنۍ دستوره ومانځله. د نومبر په نهمه د ښار په فیر ارحال کې ترسره شوې دې دستوره کې په ګڼ شمېر کې نرخزیانو ترڅنګ مدني فعالانو ګډون وکړو. نرخزیان وایي حکومت دې دوی ته په نوکرو زده کړو سره د ژوند نورې اسانتیاوې برابر کړي او په ټولنه کې دې ورته یو شانې حقونه ورکړي شي. هجرت فیسټیول کا مقصد یہ ہے کہ हम लोग د نرخزیانو د دې میلې موخه دا ده چې موږ ټول دلته رايوځای شو او د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو. موږ دلته دنیا ته خپل ځان ورخودل غواړو چې خلک د موږ سپک او فقیران نه ګڼي او موږ ته د برابر حقونه راکړل شي. سمجھا جائے हमें भी बराबर के حقوق दिए जाएं. دستوري ته د کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو نه په ګڼ شمېر کې نرخزیان راغلي وو. دوی وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ملګرو تشدد کیږي، وجل کیږي، خو په پیښو کې زیاتره تورنو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوي. تاسو وګورئ په کې کې دغه شان خواجه سراج کم دي هغه ته انسانانو په نظر باندې نه کتل کیږي او دغه شان هغوی به دردۍ سره قتل کیږي. هم یو سل څلوېښت خواجه سراج دي به دردۍ سره قتل کړی شو. 15 سبا خواجه سراج کم دي هغه د تشدد شکار شو او د دې نه علاوه چې کم دي نو هغوی د تحفظ خواجه سراج سنټر دپاره کمپین مونږ هم چلو خو مونږ ته دغه شان څه هم نه دی بحال شوی. نو د دې د وجې نه هغه مسلې هم زیاتېږي او دا دې داسې دی چې دلته کې دا فیسټیول دی د کراچۍ ډېره غټه خوشخدمتي ده چې خواجه سراج دلته خپل ځان سیف غني مسلې نشته دی او ډېره په خوشحالۍ باندې چې کوم دی خپل یو آواز جوړ شوی د خپل یو آواز اوچتوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیس وایي چې د نرخزیانو امنیت ته ژمن دي. د صوبې پولیسو د 2023 کال په نومبر کې ویلي وو چې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هوارۍ لپاره د جلا څانګې پرانستو پریکړه یې کړې ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.